السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. څنګه صفت خان ستړی مشي؟ دی بخ خی څنګه چل دی یاره؟ حالات خراب باندې ښکاري. نقصې خو ښه درز کې در روانې دي، بیا ولې خفه یې؟ ډاکټر صاحب د ځینې دوایانو تاریخ تېر شوی دی، تر څو چې تفتیش والا راځي باید مخکې تر مخکې دا سټاک ختم کړو. ښه دا ته ووایه چې یو قلم دوا پاتې که نه مختلفې؟ زه به یې درته لیست راولېږم. په یو خبره مې واوره ډاکټر صاحب، که چیرې په وخت دا سټاک ختم شو نو د عمرې کار دې شوی دی. عمره خو زما ډېر ارمان دی. د دې نیک کار دپاره خو یو څه کول غواړي، ته بېغمه شه. داسې کار به وکړم چې ته به حیران شي. یاره ډاکټر صاحب بس څو مې منلې پنجه کړ. ډاکټر صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. څه ستونزه ده والکه؟ ډاکټر صاحب دا څومره ورځ ده چې خارښ راباندې لګېدلی دی، ډېر سخت یې په تکلیف کړی یم. خفه کېږه مه، ښه ځای ته راغلی. داسې دوا به درته ولیکم چې رک روغ به شي. دا واخله، دوا مې درته ولیکله. دوا چې دې واخیسته بېرته به راشي چې د استعمال طریقه درته وښیم. قربان دې شم ډاکټر صاحب، قربان دې شم. الله مو مخ چې نه پوهېږم دې ظالم دغه نسخه چې ده په خپلو کړې ده، نه پوهېږم که په لاسو یې لیکلې ده. یو دوخانې ولې نشي لوستلی؟ قربان شم ورځم هغه بلې دوخانې وله ته چې هغې نه یې واخلم. څه وکړو؟ سلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. دا دوا خو راکړه. پنځلس سوه روپۍ کېږي. 1500. ډاکټر صاحب دا ډاکټر صاحب ته وایي طریقه یې درته وښیم. د خدای په امان. ډاکټر صاحب بیا هم السلام علیکم. وعلیکم سلام. دوا دې راوړه؟ او ډاکټر صاحب دوا مې راوړه. زه ډېر ښه ډېر ښه. دا واخله. دې کې پچکاري دی، یو به سحر لګوي یو ماښام، او دوه دانې به د لمبا په وخت په سطل کې اچوو، په هغې به لامبې. ډاکټر صاحب نور ونه خوځېږي ښه، مونږ چې دی تا د بې کیفیته او تاریخ تېرې دوا د خرڅولو په جرم نیسو. نو دوا خو ما نه ده خرڅه کړې، ورشي دواخانې والا ونیسئ. هغه خو به نیسو ډاکټره، خو ته ورسره همکار یې، ستا په مرسته باندې چې دی دا دواګانې خرڅوي، او ته ورته چې دی شپري نسخې لیکه چې د نورو دواخانو والا چې دی بیخي په لوستلو باندې نه پوهېږي. نو خلک مجبوره دي چې کومه دواخانه تا ورته ښودلي هماغې ته ورشي، هماغه دوا واخلي. او نو قربان دې شم، تاسو بیا څه کوئ؟ بې کیفیته او قیمته تاریخ تېري هغه دوا ورکوئ. ډاکټره نور ستاسو چې دی که نه د لاسونه لنډ دي په خیرې دې ځای نه به ورکېږئ، ځکه چې تاسو د ښو ډاکټرونو نوم بد کړی دی. ته ډاکټر نه، د مرګ سوداګر یې، د مرګ سوداګر. زما خدای پاک دې زموږ په افغانانو باندې رحم وکړي. پولیس د ټولنې خدمتګار